فرمایي عبد الله بن مسعود زما ګمان دا دی چې د انسان څه شی یریږي علم یریږي قرآن یریږي حدیث یریږي دا د ګناه وجه ده ګناه پرېږده بالکل به الله رب العزت بیا زموږ څه هغه شی نه یری او ګناه دومره عامه شوه ګوره ګناه کول خو ټیک دی یو ساعت کوي ګناه وسوله که یو سړی ګناه وهم کې په خبر نه چې دا ګناه د ما وکړله یا ګناه نه بولي دا هغه به څه حال دا ما ورته چې فیسبوک راواړو په دې کې زنان یې ښځې بل یعنې دا چې د پخوا علما پخوا د دیوبند بزرګان زموږ اولیا مشایخ ژوندي وایي هغه به ویل چې دا هر چا فیسبوک خلاص کړی دا حرام دی دا ناجایزه دی ځکه ته فیسبوک لره په حلاله نسې ورسېدلی تر شلو ښځو تر شلو بدنظرۍ به وځې بیا ته یې قرآن پاک را ډاونلوډولی سي صحیح سو اوس چپه ورسته زمانه سوله ولکه دا معلومیږي چې تور کم دی سپین کم دی بس اسې خدای پاک د انسانانو شکلونه را کړي دي د محمد رسول الله د دعا په خاطر کړي محمد رسول الله دعا وکړه یا الله زما امت بزوګیانو خنجران مه جوړوه الله وعده ورسره وکړه لیکن عادتونه زموږ ټول د خنجرانو بزوګانو زموږ ټول عادتونه هر سړی وګوره چې دا ناچیږي دا رقصیږي دا تړونه دا روډ دا حیران به پاتې سي هغه دغه وجه ده چې عمل د سپیو د خنجرو د بزوګي دی نور نو شکل د محمد رسول الله په برکت د انسان دی عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې کله یو سړی ګناه وکړي نو د ګناه د وجې الله رب العزت دی له رزق څخه محرومه کړي کله کله یو سړی ګناه وکړي یا ګناه جنې وسي د الله رسول فرمایي د دې ګناه په نحوست کې د دې ګناه د وجې الله رب العزت د رزق لده واخلي هغه ورکم کړي یعنی اوس دا خبره معلومه سوه عزیزانو چې د الله رسول فرمایي تاسو له ګناهو ځان وګورئ کم سړی چې له ګناهو ځان نه ګوري معلومه خبره ده یو الله جنې ناراضه کیږي بل خبره ده د الله د ناراضګۍ په نتیجه کې انسان جهنم ته رسیږي صحیح سو نو لہذا کله کله موږ دا وایي چې یار زما پلانې کار داسې چپه سولو زما پلانې کار داسې ورک سولو زما پلانې کار داسې خراب سولو د الله رسول فرمایي دا ستا د یوې ګناه د وجې داسې پیښه سوې ده دا ستا د یوې ګناه د وجې داسې پیښه سوې ده یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که دوه یاران سره خوابدي سو که دوه یاران سره خوابدي سو سلام بند سو دوه ورونه راواخله ملګري راواخله انډیوالان راواخله هغه د سکولو د کالجو د یونیورسټیو د مدرسې انډیوالان راواخله تا سره ترخص سلو هغه خوږوالی ختم سلو سلام یې بند سو تعلق یې ختم سو د الله رسول فرمایي خامخا د یوې وجې دا تعلق شلېدلی دی هغه وجه څه ده وجه دا د ګناه یې کړې یا له ما ګناه سوې ده چې له تا مې سلام بند سو یا له تا ګناه سوې ده چې له ما دې سلام بند سو دا د الله رسول فرمایي یو بزرګ فرمایي وایي چې کله پر لارې روان یم نو ما ته سپی وغاپېد وایي زه فورا ولاړ سم دوه رکعته نفل وکړم د الله څخه معافي وغواړم چې دې سپي ما ته وغپل نو خامخا له ما ګناه چې د هغه سوې ده خامخا له ما ګناه سوې ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر لاره روان ولو بیا چا ورته په لاره کې زمری پروت دی شیر پروت دی هغه ډیر خطرناک دی عبدالله ابن عمر ورلی درته غوږ یې ونیوئ غوږ یې ور وښوروئ چې زه د محمد رسول الله صحابي یم تاوان مه رسوه نقصان مه رسوه وایي دغه زمری چې دی هغه د لارې څه ولاړ سو لیرې سو ولاړی صحیح سو دا چې کله د انسان د الله سره تعلق جوړ سي بیا په اور کې الله رب العزت و انسان ته نجات ورکوي ابراهیم علیه السلام ښکاره مثال دی دا چې کله د الله سره د سړي تعلق جوړ سي په سمندر کې الله رب العزت چاته په اوبو کې نجات ورکوي ښکاره مثال موسی علیه السلام دی دا خو انبیا دي په اولیاو کې راواخه هغه مسلم خولانیات تېره ورځ کې ما درته ویلي وو چې داسې چا ورته ور واچوئ چې زما د نبوت اعلان به کوئ زما د نبوت اقرار به کوئ هغه دا نسي کېدلی ورته ور واچوئ د ور څخه دغې ثابته راووتی وجه څه ده وجه ده د الله سره تعلق لرل زموږ تر ټولو د الله سره لویه پړه دا ده چې یا الله ماته زوی راکړه ماته موټر راکړه ماته کور راکړه ماته کاروبار راکړه بیا زه لمونځ کوم که دا شی ماته نه راکړې زه لمونځ نه کوم عام طور زنانې نه ډېرې کله کله یو پریشاني راشي یو ستړی راشي یو فوتګي راشي بیا دوی شکایتونه کوي د الله سره چې بل څوک نه و دا خامخا زموږ پر کور دا غم راوستی ولې دې راوستی یو زوی مې و یو ورور مې و پلانی ګوره د الله په دربار کې اصل عبادت و دې ته وایي بندګي و دې ته وایي چې ما او تا به د الله
د جهنم د خوف د وجه عبادت نه کوو چې الله جهنم جوړ کړی دی کني بیا به زه دوزخ له ولاړ سم نو زه به عبادت وکړم نه په دې کوو چې یار ونه الله ډېر غټ جنت پیدا کړی دی چې زه منځونه او عبادتونه وکړم بیا خدای ماته جنت راکړي کله جنت لپاره دی دا خواهش پرست دی او کله جهنم د بیر دی امام غزالی صاحب فرمایي دا بیرون کوي ته خاص د الله په خاطر منځ کې عبادت کوي ربيعه بصري یو وخت دعا کوله ولي الله جهنم وسوځ ورکه که ختم کا جنت چې دی هغه واخله ورکه که ختم کا بیا به زستا عبادت کوم یا الله د جهنم د خوف نه کوم د جنت د امید نه کوم چې الله به ماته جنت راکړي صحیح سنو څونه غټ خبرې ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورځ وجړل ولي الله ما چې څه ګناوي کړې دي پرغه ماته جهنم راکوه چې څه نیکی مې کړې پرغه ستاسو جنت نه غواړم بس څه ګناوي راڅخه سوي دي پرغه ماته جهنم راکوه او چې څه نیکی راڅخه سوي دي ما کړې دي زه پرغه جنت نه غواړم صحیح سو نو موږ چې موږ بیرندو کې هم یو له جهنم د بیر کار کو عبادت کوو او موږ خواهش پرست هم د جنت لپاره کو چې یاره زه به جنت لرم لاړ او اصل بندگی چې دا غدا ده چې نه به جنت په مابینځ کې نه به جهنم یې صرف او صرف د الله رضا دی ښکاره مثال درکړم پلاردار زنانه هغه د کې خاوین مالدار یې هم دا د خپل خاوین ډیره وفادار یې کې خاوین غریب یې هم دا ډیره وفادار یې کې خاوین پر بستر پروت نه جوړ یې هم دا ډیره وفادار یې د دې مقصد خاوین دی نور نه د روپۍ نه د صحت نه د مطلب د دنیا موټرانو کار دا شان نه دې ته وفادار وایي دغه سړی بیا د خپل کور والا چې کله دی جوړ شي کله دی آباد شي بیا د خپل کور والا پرېږدي نو د غسې کما ته د جهنم د بیر نه د جنت د خواهش نه د الله په خاطر عبادت وکړو دا اصل بندګي ودی ته کېږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله کله د انسان پر رزق کمی راشي کمی څنګه راشي هغه داسې راشي چې لدی ګناه سوي ده دا ګناه د وجه الله رب العزت د رزق چې دی هغه د رزق څخه محروم کوي اوس رزق نو خامخا خوراک چې شاک نه دی عزیزانو عزت را واخلا دغه سي مطلب صحت را واخلا دغه سي خندا را واخلا دغه سي ملګری قریبان عزیزان را واخلا دا ټول خبره پر رزق شمارل کیږي دا ټول خبره پر رزق شمارل کیږي نو د الله رسول فرمایي ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه کله کله داسې پیښه شي چې انسان د ګناه د وجه د رزق څخه محروم شي الله یو شی ورته یشي دی چې دا شی درکوم بیا نه کی ورولي دلته د ګناه وکړه او زه خو نه په خبر چې د دې ګناه د وجه الله رب العزت دا معاملې سره وکړه د الله رسول فرمایي و د ګناه د وجه سره وکړه دا خبره ختمه شوه دا بل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډیر نازنین صحابي د محمد رسول الله ډیر غټ خادم یو پیغمبر سم به هر چاته ویل اجازه به اخلي بیا به وجري لراځي ودته ویل بغیر د اجازه راځه ته اجازه بالکل بغیر د اجازه نو عبد الله بن مسعود فرمایي و اني لا احسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئه يعملها رواه الطبراني في الكبير عبد الله بن مسعود فرمایي و زما ګمان دادي زما فکر دادي کله کله چې یو سړی علم حاصل کی اکه د دنیا علمي اکه د آخرت علمي هر شي چې لده يرسي د زما ګمان دادي چې دا ستاسو ګناه د وجه ستاسو يرسو زما ګمان دادي چې د انسان د ګناه د وجه الله یو شی جنيري یا خبر یا علم یا قران یا حدیث یا فقه یا درڅ د دنیا علوم راواخله و زما دا ګمان دی چې دغه د انسان څخه چې شی یریږي دا د څه وجه یریږي دا د ګناه د وجه چې د ګناه وسوله و ډیر مطلب دا چې حافظ قرآن یې رسوي عالم خپل علم جن پاتې سوي دا غسی مطلب د دنیا په حواله ډیر انسانان راواخلي دا غوس د خپل شی یې رسوي د خپل هنر د خپل علم د خپل کمال وجه دا د ګناه د وجه کېږي مشته د حافظې د لپاره ډیر کوشش کوي چې زما حافظه قوي سي دا ډیر لوی نعمت چې الله یې چاته ورکړي زموږ امام محمد صاحب نه دی رحمه الله امام محمد صاحب په وخت کې قرآن پاک یاد کړي په وخت کې قرآن پاک یاد کړي چې خپل بابا راوستي استاد لره نو بابا پښتنه جن وکړ دی چې نه یو تقریبا وته کالو سپورت چې ته بخامخاو به پښتنه جن وکړ ته حافظ یا ولې زه حافظ نه ورزه چې حافظ نه زغره ځان سره طالب کوم دی لاړ چې لاړ وخت بعد بیرته راغلی چې راغلی بیا او استاد ټول ما خبره ده چې تیر جمعه ما درته وکړه اول ما قرآن یاد کړ ما قرآن یاد کړ شیخ سلیم الله خان مولوی سازمر د ټول د دیوبند په لوړ علماو کې شمار د وفاق تر ډیره وخت پورې مشر د ختم نبوت مشر زما شیخ دی بخاری شریف موږ باندې ویلې ده نو هغه په وښتوريز کې قرآن پاک یاد کړ په وښتوريز کې خلک نه کله کله موږ د مولوی صاحب سره مناظره کوو نو زم شیخ سلیم الله خان مولوی صاحب ما امتحان اخستې دي نو زه پاس کړم نو ستاسو مناظره څه کوم کته ما پیل کې زه تاسو کوم کته ما پاس کې زه تاسو کوم
ځکه ما دغه سره یو کال تیر کړی صحیح شو. نو دا ډېر غټ ډېر لوی نعمت دی د چا چې حافظه برابر وي، د چا چې حافظه برابر وي. زموږ په دا تیر سو خلکو کې هم تقریبا سپین ږیري مشران هغو ته الله رب العزت دا علم ورکړی، خبرې بې نه یېرېدله. د پیر زین الدین هغه صاحب مبارک ما خو نه دی لیدلی، دی وایي چې هغه به 10 کاله بعد بیا څوک ویل دی ولا پلانی نه ولو یم. دا ډېر غټ کمال دی، دا ډېر لوی کمال دی چې الله رب العزت یې چاته ورنصیب کړي. دا چې پیښه شوې ده چې یو سړي 10 کاله بعد په کور کې ناست دی، چا غږ اورېدلی دی، د یو غریب د پکې دی چې وتلی دی وایي پلانی نه ولو پلانی د نن څه 10 کاله مخکې ما ستا غږ اورېدلی. اوس خو موږ دی تباه شو، د فیسبوک دی تباه کړلو. پخوا به کسته یادېږي د ټلیفون نمبران به زموږ په یاد شته، د پلاني دکان، د پلاني دفتر، د پلاني کور. اوس مې خپل نمبر نه زده. پخوا موږ د علم په طلب پسې وو چې زه یو شی زده کړم، بس اوس خو فیسبوک راغلی بس خالي شیشه ده ورته ګوره. لکه چې د سترګو څه نیام شو له دماغ هم نیام شو. لکه یو شی چې سړی پرې وشتی کړي او هغه دیوالونه نه لري، هغه څنګه تیویږي څه څیږي. داسې دا زموږ د دماغو، زموږ د حافظو، زموږ د عقلو، زموږ د فکرو دیوالونه ونړېدل چې هر شی ورواچي هغه لاندې وشه کېږي ولاړ شي. دا ډېره لویه بدبختي راغله، دا ډېره لویه حالانکې عجبه بله درته کوم. دا رقم صحابه کرام شته چې دی مسلمان نه وو، نیم قرآن یاد شوی ایمان چې بدل راوړي نیم قرآن به یاد. چا پوښتنه چې وکړه څنګه دې یاد شو؟ وته زموږ ملګري وو مسلمانان، هغه به دا قرآن را نازل دی بس روایي بس ما هم جنیز درس مسلمان نه وو، د قرآن سره څه تعلق و؟ حافظې وې، صاف سوتره خوراک کولو. زموږ ته د غنمو وچه ډوډۍ راواخلئ، کوچې راواخلئ، د لاس غوړي راواخلئ، دغسې مطلب لاسي شیان چې کوم وس ټوله یا پر پیزا ودرېدله، یا پر برګر ودرېدله، یا پر سینډویچ ودرېدله. دا به څه شي نو؟ د دې نتیجه به څه شي؟ ګوره زه اسانه مثال در کوم، ته یو دروند شی پر نازک سپړسي راوځړوه یا پر نازکه رسۍ راوځړوه، د دې به څه انجام شلیږي که نه شلیږي؟ نو که په مضبوطه شي تا دا شی راوځړوي بیا به څنګه صحیح؟ نو زموږ دماغونه او حافظې ولاړې ختمې شولې، دا خاص د دې فیسبوک برکت دی. او هر چا چې فیسبوک کوي د هغه د حافظې خلک پوښتنه کوي. نو موږ ته خو ښه خبره دا ده چې الله رب العزت د چا حافظه ورقوي کړي. اوس هغه علما فرمایي که د چا حافظه قوي نه وي، هغه د هر لمانځه بعد 11 واره دا وایي یا قوي یا قوي یا قوي. زید مجربه نسخه ده، مجربه نسخه ده. خو اصل شی چې د عاجزانو هغه دا دی چې زموږ د ګناهو د وجې دا شی کېږي. عبدالله بن مسعود فرمایي که ستا شی هیر شو دا به وجه څه وي؟ وایي زما ګمان دا دی چې دا ستا د ګناه د وجې درڅه هیر شوی. امام شافعي صاحب رحمه الله خپل استاد لرالی حضرت د حافظې شکایت یې وکړي چې زما حافظه ډېره کمزورې ده. بیا هغه ورته وویل د ګناهو څه ځان ګوره. ده ورته وویل ما حافظه کمزورې ده، ما ته یو دی وظیفه راوښیه، هغه د ګناهو څه ځان ګوره، د ګناهو څه. او امام شافعي صاحب رحمه الله فرمایي دا دالچیني نه دی، دالچیني دا زموږ په ورځو کې اکثر یې کومه مثاله یې بولي پښتو کې چی بولي؟ ګرم مساله، ګرم مساله هغه تورې په دا ورځو کې دا ګرم مساله چې سړی په خولې کې اچي بس دغه زبېښي، د دې څه وایي حافظه چې دغه تیزېږي، له دې حافظه چې دغه تیزېږي. نو لهذا بیا بل علما فرمایي تی هر او داسې پر ټیم تی مسواک وهئ، مسواک. خو سړی وایي یاره د مسواک او د حافظې څه تعلق دی سره؟ د مسواک او د حافظې څه تعلق دی؟ موږ چې کله کله ډاکټر لره ورسو تر زما غاښ خوږېږي، زما مطلب خېټه خوږېږي، زما سر خوږېږي، زما غوښ خوږېږي، زما مطلب پلانې بیماري ده، هغه تا ته د هغه شي دپاره دوا درکړي، د معدې دوایي هم ورسره درکړي. ته ډاکټر صاحب زما خو معده نه خوږېږي، نو تا د معدې دوایي څه دپاره ورسره راکړه؟ دی درته وایي ته چې دغه شی خورې ګوندې کېدلی شي چې ستا پر معده باندې بد اثر وکړي، نو دغه شی بیا ستا معده راګرځوي، ستا معده به نه خرابېږي. اوس خبره دا ده چې دا ما او تا ته د صفایي ویلي دي، د خولې د پاکېدو یې ویلي دي، او بیا چې دا روحاني خبره راواخلې، په روحاني کې دغه خبره ده چې هغه د انسان عقل برابر وي. حالانکې هغه یو ډېر غټ ډاکټر و، د هغه یو کتاب مې وخت وایي هغه ویلي ول که د انسان فکر معلوموي چې د دې به د څنګه فکر انسان ته خالي باتروم وګورئ، که باتروم صاف سوتره و بالکل دا به د نس د بیمارۍ سم خلاص. که باتروم سره دو بیا د بید ډېره معافي دوري چپه ورسته هغه دا به خامخا د نس بیماري هم لري. صحیح سوی دا څونه غټ غټ خبرې دي. نو لہذا دالچینی خوړل مطلب په خولې کې اړول راړول، امام شافعي صاحب فرمایي مسواک وهل او ګناه نه کول دا ټول شیان سره یو ځای کې به ډېره اسانه خبره جوړه شي. زموږ ولې هر شی یېرېږي؟ یو خو بزرګان دي، اولیاء دي، الله والا دي. تنوي صاحب رحمه الله فرمایي وایي مولانا یعقوب نانوتوي دا ډېر لوی بزرګ تېر شوی زموږ د دیوبند،
وای دا غسه کله کله خپل نوم یې ورسوي بیا چاته زما نوم چیشته زما نوم څه دی مستغرق و مستغرق پیغمبر علیه السلام مبارک وخت تهجد پر ټیم باندې عائشه صدیقه ول سوکي ول عائشه کما عائشه ولا ابو بکر صدیق لور کما ابو بکر صدیق ولید ابو قحافه زوی ندی پیژن بیا به سال منځل چې بلاړې د منځ چرال اشراق به وکي بیا به عائشه صدیقه پرشتن جواب کوي یا رسول الله نن خیر ولا کول زت نوم زبل خاطر یعنی زما تنوی صاحب رحمه الله فرمای پیغمبر اسلام سجده ساوه کوي موږ هم کوو پیغمبر علیه السلام په منځ کې خطا سو دا وجه څه هغه وجه دا چې موږ د دنیا په خبرو مصروف سو په منځ کې خطا سو موږ رسېږي پیغمبر اسلام د اسمان په خبرو کې تللی و دوري د مځکې خبرې بجلی رسې زموږ دا فرق دی صحیح سو نو فرمایي عبد الله بن مسعود ما ګمان دا دی چې د انسان څه شی یریږي علم یریږي قران یریږي حدیث یریږي دا د ګناه وجه ګناه پرېږده بالکل به الله رب العزت بیا زموږ څخه شی نه یری او ګناه دومره عامه سوه ګوره ګناه کول خو ټیک دی یو ساعت کوي ګناه وسوله که یو سړی ګناه وهم کې په خبر نه چې دا ګناه د ما وکړه یا ګناه نه بولي دا به څه حال دا ما ته چې فیسبوک راواړو په دې کې زنان یو ښځې بل یعنی دا چې د پخوا علما پخوا د دیوبند بزرګان زموږ اولیاء مشایخ ژوندي وایي هغه بولي چې دا هر چا فیسبوک خلاص کړی دا حرام دی دا ناجایز دی ځکه ته فیسبوک لره په حلاله نسې ورسېدلی تر شلو ښځو تر شلو بدنظرۍ به وځې بیا ته یې قرآن پاک را ډاونلوډولی سي صحیح سو اوس چپه ورسته زمانه سوله ولکه دا معلومیږي چې تور کم دی سپین کم دی بس اسی خدای پاک د انسانانو شکلونه را کړي دي د محمد رسول الله د دعا په خاطر کړي محمد رسول الله دعا وکړه یا الله زما امت بزوګیانو خنجران ما جوړوه الله وعده ورسره وکړه لیکن عادتونه زموږ ټول د خنجرانو د بزوګانو زموږ ټول عادتونه هر سړی وګوره چې دا ناچیږي دا رقصیږي دا تړونه دا روډ دا حیران به پاتې سي هغه دغه وجه ده چې عمل د سپیو د خنجرو د بزوګي دی نور نو شکل د محمد رسول الله په برکت د انسان دی نو فرمایي چې زما اني لاحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئه يعملها رواه الطبراني زما فکر دا دی چې کوم چا څه شی یرسي هغه وجه دا دی چې هغه مطلب ګناه چې دغه جنس سوی ده دغه څه ګناه چې دغه سوی ده او بیا علما فرمایي حکیمانو دا فرمایي چې کوم سړی خوب را نه لري خوب یې نه پره دا هغه حافظه کمزوري کېږي حافظه یې کمزوري دا زموږ کالج یونیورسيټي ولاړ دي چې کوم الک فیسبوک موبایل نه لري په ټاپ نمبرانه کې راځي او چې کوم الک لري هغه درې و دربو بجو وشتي د سترګې څالي چې نه الک هغه پټې نه کې لګولي یاره ته خو نه بچي ستاسو کله خراب شوی دا د موبایل شعاع خو اسانه نه ده دا ماهر ډاکټران وایي چې کله موبایل استعمالوي 15 منټه ته موبایل استعمال کې 15 منټه بعد به 1 منټ موبایل دې خپل سترګې به مطلب خلاص وبند کوي چې دا ستاسو سترګو پر اکټس وسی یو مخ سره ورته ګور د تبا کیږي هغه یو قران دې سره یو مخ ورته ګوري سره نه تبا کیږي کني حافظان به ټول په سترګو وړاندې وای د موبایل د سترګو وړاندې مې لیدل دي د قران دې نه لیدل چې ډېر قران وایي نو لهغه دې په سترګو وړاندې هغه وجه ده موبایل د ګناه شی دی قران چې دی هغه د الله ملاقات د الله کلام دی د الله نو په دې وجه باندې عايزان مرتبه تبا الله دې مرسړي کی الله دې مرسړي کی وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء فان هو نزع واستغفر ثقلت فإن عاد زيد فيها إلى آخره هو ابن ماجه د الله رسول فرمایي وای دا مشت کله کله زموږ څه ګناه وسی د هر ګناه د وجه زما او ستا په ډډه باندې یو تور ټکی پیدا کیږي چې ګناه رسو وسو تور ټکی پیدا شي بیا بل ګناه رسو وسو بل تور ټکی پیدا شي بل ګناه رسو وسو اوس کمال تا توبه نه ایستله د زما او ستا زړه قرار تورېږي هغه پښتانه وي په زړه تور دی تک تور واوړي بیا نه قرآن اثر باندې کوي نه حدیث اثر باندې کوي نه د الله ذکر اثر باندې کوي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ودر چیر په اثر باندې کوي دا زړه تک تور واوړي صحیح سو اوس په مال ته د خپل زړه چې دی هغه چشته نه پریږدو او توروالته نه پریږدو ګناه څخه وسو یا الله معافرت وکړي استغفر الله ما په غواړم د الله رسول چې به هر چا ته وصیت کوي چې څوک برالی ول یا رسول الله ما ته وصیت وکړه د الله رسول ورته وپرنه د هر ګناه بعد یو نیکی خامخا کوي د هر ګناه بعد یو نیکی خامخا کوي هغه په دی وجه چې دا تا کله ګناه وکړله
ستا پر زړه باندې تور داغ پیدا سو، تور ټکی پیدا سو. بیا چې کله تا نیکي وکړله او نیکي چې د هغه دا ګناه څه کوي هغه میټاوي هغه رضوي، بیا که ته راولاړ شو په خوله دې معافي وغوښتله چې الله زه معافي غواړم، دا بیا نوره خبره سوه، دا نوره خبره. و د الله رسول فرمایي دا بل د طبراني حدیث دی، عبدالله بن مسعود فرمایي د الله رسول فرمایي وایي تاسو دا مه وایئ دا کوچنی ګناه ده یاره، کوچنی ګناه به نو اوس څنګه په دې نه څه کېږي، پیسې مه پورته کوه، خولۍ مه په سر کوه په لمانځه کې، ضروري نه ده چې خامخا حاجت ته راولاړې، ضروري نه ده چې په اول صف کې ودرېدې ورسه په اخر کې ودرېږه، دا خبرې نه دي. د الله رسول فرمایي وایي د دې خبرو دا چې په کم نظر و دې ګناهو ته ګوري، د دې دی مثال دی لکه چې ډېر ملګري ولاړ سي په سفر باندې، پر لارې باندې هلته اوس د دیګ د پخېدو ټیم سولو، یوه ملګري ته وایي ورسه څه بوټي ته راوړه، ابل ته وایي څه بوټي ته راوړه، ابل ته وایي څه بوټي ته راوړه، ابل ته وایي څه بوټي ته راوړه. چې اوس دی په بوټو پسې ولاړ و نو چې رایې وړل دا دیګ په یوه خاشه باندې پخېږي، سړی اور ولګوي بس دیګ پخېږي. ایا که دا ټول بوټي سره رايوځای کې بیا اور ورکړي بیا دیګ پخېږي، چې ټول بوټو ته اور ورکړي دیګ پوخ شي. که غټ دیګو بیا په ډېرو بوټو دی، که کوچنی دیګو بیا په لږ بوټو دی، که ډېر سالونو په ډېرو بوټو دی، که نه په لږ شي. د الله رسول فرمایي دغسې ما و تا په دا کوچنی کوچنی ګناه نه ده چې موږ یې ګناه نه بولو، دا ټولې سره رايوځای کې بیا دونه شی چې جوړېږي چې دیګ په پخېږي بیا ما ورته هلاکوي. په یوه خاشه باندې چا تر اوسه په دیګ نه دی پخ کړی، ټیک دی که ما ورته په ژوند کې یوه ګناه راڅه وسوله په هغه به مې الله رب العزت نه ونیسي، لیکن که ما ورته دلته کوچنی ګناه هلته کوچنی ګناه هلته کوچنی دا ټولې سره رايوځای کې چې د کوچني کوچني خاشه سره رايوځای کې پیچش نه جنبلیږي، ټال ور نه اخلي، کور ور نه اخلي، فیکټري ور نه اخلي، لوی مارکیټ ور لږ نه اخلي، ای اخلي. نو دا چې الله رسول فرمایي ته به ودې کوچني ګناه ته په کم نظر نه ګورې، ودې کوچني ګناه ته په کم نظر. دا بل حدیث دی، د الله رسول فرمایي وایي شیطان چې دی هغه اوس د دې څه مایوسه سو، ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام في ارض العرب. شیطان اوس مایوسه سو چې اوس د عربو پر مځکه باندې څوک شیطان ته سجده کوي، د شیطان عبادت وکړي، شرک وکړي، ها لیکن ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات. الله رسول فرمایي د دې څخه علاوه د کوچني کوچني ګناوې در باندې کوي، کوچني کوچني ګناه، دا ټول کوچني ګناوې سره رايوځای کې انسان په هلاکېږي، انسان په تباه کېږي. صحیح سو. ګوره د الله رسول موږ ته عجبه مثال راکوي چې په یوه خاشه باندې اور نه بلیږي، چې نه بلیږي دا کوچني کوچني خاشې خو موږ هېڅ شی نه بولو، په کمره کې هم پرتې په بستره کې هم پرتې په پټو باندې هم نشته، د هغه خاشې سره رايوځای کوي، یو پارسل جن جوړ کړه، ستا څه فکر دی؟ هر څو ور جن جوړېږي. د الله رسول فرمایي دا ستا چې کوچني کوچني ګناوې سره راجمع کړي بیا د دې څه دونه لویه ګناه جوړه سي، او علما فرمایي صغیره ګناه چې سړی ډېره کوي هر وخت یې کوي هغه کبیره سي. بیا انس فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي د پیغمبر اسلام په زمانه کې د دې کوچني کوچني ګناه بولي دا موږ هلاکت بولي چې موږ به هلاک شو د دې ګناه د وجې، لیکن اوس دی هغه ته څه ګوري نه. دا حضرت انس فرمایي زما ستا په زمانه کې بچی شي دا غیبت، دا بهتان، دا غلط نظری، دا ګستاخي، دا بې ادبي، دا شکنځه څونه ډېرې، نو چې دا کته سره رايوځای کې بیا خوا دې ولاړې ټال جن جوړ شو، ټال ته چې ور واچي نیمه دنیا ته رسوځي. صحیح سو. نو لہذا الله رسول فرمایي چې کله څوک ګناه وکړي پر زړه باندې تور داغ پیدا شي، او چې کله بیا بل ګناه وکړه بل بیا د زړه تک تور شي، بیا نه په دین باندې، نه په اسلام باندې، نه په قرآن باندې، نه حدیث سره یو شی سره باندې کوي. صحیح سو. او دا ډېره درنه خبره، او ما ورته ژوندي دا خبرې چې په خبره کې وچاته وکړي هغوی زه خو اوس مړ یم ما ته فایده نه کوي، او موږ ژوندي اوس موږ ته ډېره فایده کوي. د لمانځه مخکې چې ما ورته کم بد کار کوئ خدا نخواسته باید چې اوس یې نه وو، او بیا کم سے کم چې ما ورته بد کار کوئ هغه ته موږ بد کار نه وایي، بس نن به دا وکړو هغه ته به بد کار وایو، که غیبت دی، که بهتان دی، که حسد دی، که عناد دی، که بغض دی، که هر غلط قدم دی هغه ته به غلط ووایو، بیا ان شاء الله زما ورته ایمان به چاویږي. او که ما ورته غلط نه وایو، اوس یو کور ته څوک ور وراچي ما ورته غلط نه بولي، دا کور سوځل کېږي که نه سوځل کېږي، داسې به دا ما ورته هم د جهنم په اور کې سوځل کېږي. او ما درته ویل حضرت انس فرمایي وایي دا اوس پیغمبر سم په زمانه کې به دا معمولي قدر دا یوه بیشته قدر ګناه دا موږ ډېره درنه بولل، موږ هلاکت بولئ. ول اوس خو ته د بیشته حیثیت هم نه ورکوي، د بیشته حیثیت هم نه ورکوي. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دا یو چې ته د حیوانانو سره ظلم کوي، دا یو ته لو غفر لكم ما تأتون الى البهائم لغفر لكم كثيرا رواه احمد. دا یو چې ته د حیوانانو سره ظلم کوي چې دا خدای در وبخښي دا هم ډېره لویه معافي ده. ګوره په کور کې چرګان لرو اوبه موږ په ټیم ورکوو، خوراک پر ټیم ورکوو نه ورکوو. په کور کې ما ورته میږان لرو راولاړ پر میږانو باندې لوړه موږ دوا واچو یاره زما کور له میږی راغلی. نو اوس به څه چم دا ظلم دی که نه دی؟
پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي یو نبی بدول یو میږي راپورته کوي مته وی خړی چې وی خړی بیا دی راولاړ سلو میږان ټول شرط ور واچو میږان ټول شرط ور واچو بیا الله ورته فرمایي چې ګناه خو یو میږي کړي ولا تا ټول ته ور واچو او دا میږان داسې دي چې مطلب هغه یو نبی المنزل راپورته کړی د منځ ټیم سلو مطلب یو خړی چې راپورته د منځ ټیم او بیا بل خبره دا د عزیزانو د عام طور زموږ جنات چې کوم دي جنات پیریانان دا د میږانو سره ډیر تعلق لري پر میږانو باندې به اوبه نه اچي که ګرمي که یخي میږانو په غاړه کې به اوبه نه ورلکه د هغسې اور به نه ور اچي په اور بیا نه سوځي دا هغه د جناتو کورونه چې دی هغه خرابېږي جناتو کورونه خرابېږي څه خدای بزرګان اولیا ستا الله والا ستا هغه میږان چار څه په وکې څومره پکېږي هغه هلته روحاني ډېر تعلق یې برابر دی کنې عام طور دا جایزه نه ده چې څوک پر میږانو باندې څه وکړي دوا یې سته دا سپینه دوا ده که د چا په کور کې میږان وي پر میږانو لوړه دوا مه اچوه سایډو ته ورته واچوه چې دی په هغه خوا ته راځي نه دا سپینه هغه کونډه یې بولي که چې داسې شی شته کوپیکس یا بستې خوا ته دغه چې شاوخوا ورته واچوې بیا میږان تاله نه راځي بالکل نه دلته راځي او بیا که څوک وایي چې یاره مچر څنګه دي سړی سوځي هغه بجلي شی مې چې دی هغه ورته لګولی نو تالیفات رشیدیه رشید احمد گنگوهی صاحب رحمه الله لیکلی دی چې کوم مؤذي شی دی ضررمن شی دی هغه پروا نه لري لکه په دا بجلی پیټران باندې چې نسی تاوان دی ضرر دی خو لیکن میږانو حق یې څوک نه لري صحیح شو د مچانو هم تقریبا څوک نه لري ولې مچر موږ ته یې خوري صحیح شو نو لهذا خبره ده د الله رسول فرمایي چې صرف د حیوانات د وجې چې موږ بد کړي موږ الله معاف کړي هغه ډېره غټه خبره ده مولانا شفاعي تعالی صاحب رحمه الله فرمایي وخت ما یو اسانه مسله رسوي رسول اسانه ډېر ځان دور هېڅ یوه ذره مې فکر نه راتله بل سهار منزل چې راووتلم نو ومې کتل هغه چرګان چې د هغه بند پاکو ډۍ وډۍ کې بس دروازه مې ورخلاصه کار شي چې بس اوبه مې ورته کښېښولې چې دا چرګان مې راخلاص کړو الله رب العزت مسله دماغ له راوسته مالو دا د چرګانو وجه ټول ما درته وویلې چې دا انسان کله چیش وکړي یو ګناه چې نیوسي الله رب العزت شی جنې هېر کړي حضرت څوک فرمایي عبدالله بن مسعود فرمایي زموږ څونه شیان هېر دي موږ ټیک دی هېر دي نو څه دي چې هېر سو خو دغه نعمت دی چې الله رب العزت راسه واخیست ما ولې شی هېر سو حالانکه زموږ بزرګان اولیا شی به جنې هېر سو انا لله وانا الیه راجعون به وایي اوس انا لله وانا الیه راجعون د مابین زه ووتې که د چا موټر واوښتی که د چا خبر رالی د چا مور چا ویشتلی وه د چا خور یې ویشتلی وه د چا زوی یې ویشتلی وه د چا پلار یې ویشتلی وه څوک بسته موټران چې د هغه مطلب چا تباه کړي ولو موږ انا لله نور باندې وایي پخوا به د الله رسول فرمایي وایي چې کله دا ستا د ګوټو تسمه وشلې د انا لله وانا الیه راجعون ووایه صحابه کرام سره ناس چراغ به بند شو مړ شو انا لله وانا الیه راجعون پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله نو چشتي نو خدای هم یو ګرم دی عذاب دی دا هم یو پریشانی ده چې چراغ ولې بند شو صحیح شو چونکه زموږ تعلق د هغه لوی عظیم رب سره نسته نو موږ ته مخلوق ډېر لوی معلومیږي او که زموږ د عظیم رب سره تعلق سو بیا به دا مخلوق موږ ته هېڅ کیسه ونه لري بس الله رب العزت خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې موږ ته ښه یقینونه را نصیب کړي هغه یقین دې الله را نصیب کړي چې الله او رسول کوم فرمایلی دي الله او رسول د کوم چا تعریفونه د کوم یقین تعریف کړی الله رب العزت موږ ته نصیب کړي الله رب العزت زموږ ته دا کلمه او ایمان اخلي چې څه ګناوې مې کړې دي پر ټولو د الله څخه معافي غواړو که ښکاره دي که پټ دي که لوی دي که کوچنی دي که وختي دي که ناوخته دي که هغه که په یاد دي کمې یېرې دي پر ټولو د الله څخه معافي غواړو الله دې موږ ټولو ته معافي وکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې ټولو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول